jungle. السلام علیکم. زیم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پشتو پوائنٹ ټي وي باندې تر دې دمه خبرونه. کتونکو راځئ چې وګورو د ټولو اول سر خبرونه. حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې په باقاعده توګه باندې د کمی اعلان وکړو. په دې سلسله کې په نوټیفیکیشن باندې د ګل د شپې د 12 بجو نه عمل درآمد شروع شو. وزیر اعظم وایي د ګاونډي ملکونو په مقابله کې په پاکستان کې تیل ارزان دي. د کرونا وایرس دړادړ حملې جاری دي. په خیبر پښتونخوا کې په یوه ورځ کې د کرونا وایرس کووډ-19 شل مړي وکړه. بھارت د پاکستان 2 سفارتکار د ملک نه د ویستو فیصله کړې ده. پاکستان وایي چې د بھارت د یو 2 خطا شوي دي او اوس منفي هتکړندې استعمالوي. وفاقي وزیر صحت ډاکټر ظفر مرزا وایي چې په هسپتالونو کې د کرونا وایرس د مریضانو دپاره هر قسم سهولتونه موجود دي. مسجد نبوي او مسجد اقصی به نن د مازدیګرو دپاره کولاو کړی شي. د پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف لور مریم نواز وایي چې په دې حکومت کې د دې د پلار د وژنې دپاره هر ادارې مسلسل کوششونه وکړه. اداکارې اشیا مریم د شیخ رشید سره د واده اشاره کړې ده. شیخ رشید په خوله څه نه وایي خو په زړه کې خوشحاله دی. په امریکا کې د یو سیاپام د وژنې خلاف د مظاهرو سلسله جاري ده. 25 ښارونو کې کرفیو لګولی شوې ده. مردان پولیس د اولدار باسط قاتل اویشته او مړی که. دا خبره ډي پي او سجاد خان په یو پریس کانفرنس کې کړې ده. کتونکو راځئ ګورو اوس د دې خبرونو تفصیل. حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې په باقاعده توګه باندې د کمی اعلان وکړو. په دې سلسله کې په اډر باندې د ګل د شپې د 12 بجو نه عمل درآمد شروع شو. حکومت د پټرولو په قیمت کې 2 روپۍ، د لایټ ډیزلو په قیمت کې 9 روپۍ، د خاورو د تیلو په قیمت کې 11 روپۍ 2.90 پیسې د کمی او د سوپر لایټ ډیزلو په قیمت کې 15 پیسې د اضافه اعلان کړی دی. د دې نوي اعلان در مخه د پټرولو قیمت 4 روپۍ او 2.50 پیسې لیټر جوړیږي. دغه رنګې د خاورو د تیلو قیمت 15 روپۍ او 4.50 پیسې، د لایټ ډیزلو قیمت 18 روپۍ 14 پیسې لیټر جوړیږي او د های سپیډ ډیزلو قیمت د 15 پیسو د اضافه سره 18 روپۍ 15 پیسې لیټر مقرر شوی دی. په دې لړ کې وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټ کې ویلي دي چې د ګاونډي ملکونو په مقابله کې په پاکستان کې د تیلو قیمت ډیر کم دی. د پوره ملک په شانتي په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس دړادړ حملې جاری دي. په خیبر پښتونخوا کې کووډ-19 په یوه ورځ کې 10 کسان وژلي دي. دارنګې په صوبه کې د مړو تعداد 484 ته ورسېده. په مړو کې 15 ډاکټران هم شامل دي. د کرونا وایرس د مریضانو تعداد 10,020 ته ورسېده. بلې خواته حکومت د ماسک استعمال لازمي ګرځولی دی. حکومت فیصله کړې ده چې تعلیمي ادارې به د 11 اګسټ پورې بند دي. په لاک ډاون کې د سختۍ یا نرمۍ فیصله به ډېر زر وکړی شي. ګاونډي ملک بھارت د پاکستان 2 سفارتکار د ملک نه د ویستو فیصله کړې ده. د اطلاعاتو مطابق د بھارت خفیه ایجنسو د 2 سفارتکار گرفتار کړي دي. تشدد یې پرې کړی دی او د دې سرګرمۍ یې ناپسندیده ګرځولي دي. بھارت دا فیصله په یو داسې ټیم کې کړې ده چې د چین په مقابله کې په جنگي محاذ باندې ماتې موندلې ده. د پاکستان مطابق بھارت اوبه خړی او بانې جوړی او په جنگي محاذ د چین په مقابله کې دړادړ د ناکامو بدله د پاکستان نه اخلي. د
د بھارتي سرکار د پاکستان د سفارتکارو سره دا رویه د سفارتکارۍ د عالمي اصولو شدیده خلاف ورزي ده. په امریکا کې د یو سیاپام مسلمان د پولیسو د لاسه د وژنې خلاف مظاهرې جاری دي. د شدیدو مظاهرو له کبله په 15 ښارونو کې کرفیو لګولی شوې ده. بلې خواته د پولیس د طرفه په مظاهرینو باندې د لاټي چارج او فایرنګ په نتیجه کې 15 مظاهرین مړه او نور ګڼ زخمیان شوي دي. د اطلاعاتو مطابق چې کله مظاهرین په وایټ هاوس کې داخل شو نو امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ وتښتېده او په انډرګراونډ کې پناه واخیسته او در ډېر وخته هلته پټو. بلې خواته د مار داړ سلسله شروع ده. وفاقي وزیر صحت ډاکټر ظفر مرزا ویلي دي چې په پاکستان کې د کرونا وایرس د مریضانو دپاره په هسپتالونو کې هر قسم سهولتونه موجود دي. چرته هم په یو هسپتال کې د بیډونو کمی نشته. د بیډونو د کمی خبرې تشې افواګانې دي. بلې خواته د دا خبره هم کړې ده چې کرونا وایرس لګیا دی بې قابو کیږي. عوامو له پکار دي چې په حفاظتي تدابیرو باندې د سختۍ سره عمل درآمد وکړي. اداکار عاشیه عمر د وفاقي وزیر ریلوے شیخ رشید سره د واده د خواهش څرګندونه کړې ده. دی ویلي دي چې شیخ رشید زړه راښکونکی هر دل لذیذ او هنسموک شخصیت دی. بلخوا داسې ښکاري چې شیخ رشید په زړه کې خوشحالیږي خو ولې په خوله څه نه وایي. د پخواني وزیر اعظم لور مریم نواز ویلي دي چې په دې حکومت کې د نواز شریف د مرګ دپاره هرې ادارې خپل کوشش کړی دی. دی ویلي دي چې په دنیا کې د نواز شریف د ساه اخیستو لا قسمتو په دې وجه باندې الله ساتلی دی. مریم نواز وایي چې د میا محمد نواز شریف د مرګ هر قسم کوششونه شوي دي. دی ویلي دي چې د مرګ او ژوند اختیار د الله په لاس کې دی. په دې وجه باندې میا محمد نواز شریف لا اوس هم ژوندی دی. هم نن به مسجد نبوي او مسجد اقصی د منځګزارو دپاره پرانیستلی شي. مسلمان کمیونټي په دې فیصله باندې د خوشحالۍ اظهار کړی دی. په دې لړ کې ټولې تیارۍ مکملې شوي دي. د الخدمه ضلع 400 صدر اشفاق ته هم کرونا وایرس وشو. د وینې ټیسټ پازیټیو راغی. د مردان پولیس د حوالدار باسط قاتل ووجلو. مجرم پولیس حوالدار باسط په جومات کې وشته او وجلی و. دا خبره ډي پي او مردان سجاد خان په یو پریس کانفرنس کې کړې ده. د سپېلنو ډېری د کمرګۍ محمد ایوب خان بابا په حق ورسېده. د ډېره اوږده بیماري وکړه. خدای بخلی د ماسټر جان عالم او ډاکټر محمد علم پلار دی. په روژه کې د ګیس لیکیج له کبله زخمی شوي 8 کلنه ایمان په حق ورسېده. 8 کلنه ایمان د تخبې د علاقې اوسېدونکې وه او په پیمز اسپتال اسلام آباد کې زیر علاج وه. کتونکو پشتو پوائنٹ ٹی وی سبسکرائب کړئ. د ټلۍ په بټنه ګوته کېدی او دارنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.